چې اړیکې او دس سره ګناه ختمېږي دا څنګه ختمېږي خو دس سره ختمېږي سړی چې مخ وینځي احادیث د حضور علیه السلام دی مخ وینځي د سترګو ګناه ورسره سترګې په مخ کې دي او چې د سر مسه کوي نو د سر ګناهونه سوچ په غوږونو باندې وځي او چې خپې وینځي نو ګناهونه په دې کې ځي ظاهر چې پاکېږي نو باطن هم ورسره پاکېږي نو ګناه د اخرې دی باطني پټو او ظاهري صفایي سره باطن هم راځي د دې اثر شته د ظاهر په باطن اثر شته سړی چې ګوره ژبه باندې ذکر وکړي د اړې خوشحاله شي دا ښکاره خبره ده که چا په مزه مزه خوشحاله شي څوک پرې فورا پوهېږي چې زما زړه ته هغه پریشاني ختم شو نو د ژبې ذکر سره زړه خوشحالېږي نو هغه زنګ ته لاړه ګناهونه ځي اودس سره چې سړی جومات ته راځي په هر قدم باندې ګناهونه معاف کېږي چې د یو جمعې نه بلې جمعې مونځ ته راځئ تاسو په سایکل راځئ په ګاډي کې پیدل هر څنګه ستاسو د راتلو سره هغه یو جمعې نه بلې جمعې پورې څومره ګناهونه دي هم معاف کېږي وفضل الله اوسع د خدای رحمت ډېر لوی دی دی په دی هغه غفور او رحیم دی کوم ځای کې اوس خدای پاک څونه کرم کړی دی د خدای ډېر کرم دی په موږ واقعي الله رحیم او رحمان دی رحم یې ډېر دی او که ګناهونه او طالب وایي چې ټول ګناهونه معاف شو بیا جومات ته ځم او نور معاف شوي نو بیا څه فایده ده فایده ده چې طالب خدای پاک نورې درجې درکوي چې ګناهونه ختم شي او پسې درجې شروع شي او فایده ده دا چا لیکلي ځوانه لور چې په کور کې نو حج څنګه دی حج خو فرض دی ځوانې لورې په وجه یا نه په وجه هغې کې څه فرق نه راځي دا نشته حج به نه کوي چې ځوانه لور دی ځوانې لورې فکر وکړه او هغه ښکلې دیندار رشته دارۍ کې ورکړه ځکه په کور داسې قصدن کینول ښه نه دي او باقي قسمت یې لا رسته وي نو د الله نه سوال کوه صلات التسبیح وخت تسبیح نیول عادت او څنګه صلات تسبیح کې تسبیح مه نیسئ لاس کې او داسې په سوچ باندې یا د ګوتو له زور ورکوئ ځکه ډېر عمل چې تسبیح اړی او یو اړی دواړه داسې چې په مونځ کې حرکت کثیره وکړي بیا پکې مونځ ماتېږي لکه موږ وایو قرآن شریف تلاوت به په مونځ کې نه کوي عرب که کوي اکثر د مسلو نه خبر نه دي ساده خلک دي جذبه ډېره ده خو علم کم دی عربو کې ماښام نه مخکې به نفل کوي دومره زور یې ورکړي چې هر سړی نیت تړي او ماښام پسې یا ماسخوتن پسې به هغه سنت نه کوي چې په صحیح احادیثو کې راځي او په قوي احادیثو کې حضور علیه السلام وایي همیشه کوي نو د هغې بدن د هغې مسلې لږې د هغه دي کمزورې دي ساده خلک دي لږ چې څه وویني بس هغه را دغه کوي دا چا لیکلي یو ټیلر ماسټر دی او دکاندار سره کار کوي او پټو بغیر اجازت جوړې اخلي او رشته د ګنډي دا خو ښه نه کوي لکه دی هغه سره ګیر دی او د هغه کار به جوړوي چې خپل کار کوي بیا دې پیل وکړي ځکه دا دکان د ده محنت او شهرت او خواري او تربیت باندې دا کار پروګرام او ګاک روان دی د ده په محنت باندې اوس ګاک راځي او دی بیا د جوړو باندې کار کوي یا هغې باندې سلمه ستاره پټه کوي یا ټیلري کوي دا خو واده نه خلاف ورزي کوي دا د وکړه دا ښه کار نه دی ځان له خپل دکان وکړه الله پاک نه غواړه دا چې لیکلي پردي ماشوم ته سړی د زوی اواز پورې شي او شفقتن سړی دغه ته ویلی شي ولد هوټل کې چې چای راغواړئ نو یا ولد ایت فلان کې راوړه تعال یا ولد هغې خو وایي سړی ولد ویلي شفقتن ماشوم ته بچې دی خوښ بچې دی خوښ د دجال په بچي نه هغه علامات ما نه دي ویلي بچي به یې نه وي باني به یې باني ویلی شي